درنو وروڼو او خویندو، نن د 2040 میلادي کال د جنوري 2 نیټه ده او موږ د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ چشم غوري کلي کې یو. دلته مو تقریبا 80 کورنیو ته نغدي مرستې وویشلې. نو احساس خیریه مؤسسه اوس هم په هرات کې ده او خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. موږ د دې خلکو څنګ ولاړ یو. د زلزلې د اولې ورځې نه تر اوسه پورې کورونه ور جوړوو، جوماتونه جوړوو، دې خلکو ته نور کومکونه رسوو. نو زه دا عرض لرم دوستانو چې اوس هم هوا ډېره یخه شوې ده، نه ژمی ده، موږ ژمي ته ننوتلي یو. د باد د لاسه، د یخ د لاسه خلک دلته په مشکله باندې ګشت وګزار کوي. ټول خلک په خیمو کې دي او دغه د دې خلکو جومات ده، زموږ شاته خیمه چې ده دې کې دوی مندونه کوي. نو تاسو باندې غږ کوم چې تاسې دې خلکو ته جومات جوړ کړئ، دې خلکو لپاره د کور جوړولو غم وکړئ. دې خلکو کورونه نه دي جوړ شوي، اوس هم لا وران دي. نو الله تعالی دې هغو دوستانو ته چې دا کومکونه یې رالېږلي، دا نغدي پیسې راولېږلې، هغوی ته دې الله اجر ورکړي. دا کومک دې الله تعالی د هغوی نه قبول کړي او نورو دوستانو ته دې الله توفیق ورکړي چې مرستې راولېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. برای خود شما میبینید که مردم متضررین تقریبا 70 خانه این دیگه خانوار که خانه‌هاشان در زلزله خراب شده است که نی جای داره، نی چه در خیمه های که هست، هوای هم سرد زمستونه. شکری میکنم از این مؤسسه‌ای که ما رو با ما خدمت کرده، پول نقده با ما داده. تشکر از همه. ما اظهار تشکری میکنیم از او عده برادرانی که اونا از افغانستان است در کشور بریتانیا که برای مردم زلزله زده بیچاره و به اینها کمک رای کردند، روی زخمهای بیچارگان مرهم گذاشتند. خداوند جل جلاله در عمر آنها برکت و در مال آنها برکت و در همه چیز آنها برکت الله جل جلاله بیاره. و ما جای تشکری داریم و خداوند جل جلاله خیر بده. و برادرایی که زحمت کشیدن به هوای سرد تا اینجا آمدن و اینجا همکاری کردن به این مردم و او کمک روان کردن به این مردم رسانیدند و ما بسیار اظهار تشکر میکنیم از همگی شما.